خوږو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، همزولو، خویندو، میندو، په دې ملک کې او په دې ریاست کې سیاست او جمهوریت زنداني کړی شوی دی. دلته د ولس د واک مری خپه کړی شوې ده. دلته انتخابات او ټولټاکنې کاروبار جوړ کړی شوی دی، دوکاندارۍ جوړې کړې شوي دي. په دې تیر شوي انتخاباتو کې هم د پاکستان فوج او د ریاست اسټابلیشمنټ په دې کې د اربونو روپو کاروبار کړی دی، په دې کې ګټې وټې کړي دي، په دې کې ډېر شی پیسې د هغوی جیبونو ته تللي دي. داسې یو سیاسي جماعت په دې ملک کې نشته چې هغه د دې انتخاباتو نه مطمئني یا په دې انتخاباتو باندې یقیني. دا د پاکستان د اسټابلیشمنټ د ولس د واک د قانونو د اختیار د وسیلو د قبضهګرۍ د عمل د دې خلاف به ولسي غږ پورته کولی، د دې خلاف به احتجاج کولی، د دې خلاف به راوتلی. د ولس واک د ولس زور د خدای زور دی، پښتانه وایي. د ولس زور به خول غواړي، په شریک او په ګډه به راوتل غواړي. د دې دپاره د عوامي نیشنل پارټۍ احتجاجي تحریک روان دی. په دې سلسله کې د احتجاجي تحریک په دې سلسله کې به که خیري سبا په 26 اپریل ماسپښین 2 بجې کیسر علي خان چوک بونیر کې یو غټه احتجاجي مظاهره کیږي د انتخاباتو کې د درغلۍ خلاف، د ولسواکۍ باندې د ډاکې اچولو خلاف، په وطن د قبضهګرۍ خلاف به که خیري ټول ولس راوځي. د احتجاجي مظاهرې ته به د عوامي نیشنل پارټۍ پښتونخوا صدر ایمل علي خان او ستر سکتر سردار حسین بابک صاحب ویناګانې کوي. ټول ولس په هغې کې ګډون کوي. د بونیر ولس ته او د خواوشا ضلعو د ملکنډ ډویژن ولس ته او د ټولې پښتونخوا ولس ته خواست کومه چې سبا که خیري په 26 اپریل ماسپښین 2 بجې کیسر علي خان چوک ته ځان ورسوئ او په دې تاریخي احتجاجي مظاهره کې ګډون وکړئ.